السلام علیکم دوستانو د ډولفین ایان تازه انټرویو چې هغه زموږ سره خبرې شوې دي دغه ویډیو کې تاسو سره د هغې انټرویو شریکوم چې هغې د خپل ژوند باره کې څه ویلي دي، هغه دغه فیلډ ته څنګه راغله او دغه کارونه ورسره څنګه وشول، مور پلار ولې د کور ویسته، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ډولفین ایان چې په یو تازه انټرویو کې دغه خپل ژوند ټول حالات بیان کړي دي. ویلي دي چې ما خپل سکول ویل، ما خپل سبق ویل، زما اخراجات زما مور پلار ادا کول، ځکه چې زما پلار یو ښه سړی دی او ما سره یې ډېره زیاته مرسته کړې ده. زه د پېښور ښه نه ښه سکول کې داخله کړې وم، ټول اخراجات زما مور پلار ادا کول. د هغې نه پس زه بیا لاړم کوهاټ ته، کوهاټ نه چې ما خپل تعلیم مکمل کو بیا پېښور ته رالم. پېښور ایډورډ کالج کې ما داخله واخیستله او په ښو نمبرو باندې ما خپل امتحانونه پاس کړل. خو زما مور پلار د خلکو په خبرو کې راغلل، ځکه چې ما ته به سکول او کالج کې هم خلکو په بد نظر کتل او ویل یې به چې دا داسې غلط هلک دی. د هغې نه پس زما مور پلار هم زما نه لاس واخیستلو. ډولفین ایان وایي چې کله هم مور پلار په ما باندې خرچه بنده کړله نو زه به د روډ په سټریټ لایټ کې ناست وم، ما به خپل د سکول کار کولو، د خپل تعلیم اخراجات ما خپله پوره کول، ما به جاب کولو او دغه ټول هر څه به ما پوره کول. خو ما به چې چېرته جاب کولو نو هلته به هم راسره د خلکو رویه ټیک نه وه. اخر زه مجبوره شوم او کوهاټ ته لاړم. هلته ما یو کال خپله سټډي وکړله. د هغه ځای نه پس واپس رالم پېښور ته، ځکه چې په ما به خلکو غلط الزامونه لګول. ما بیا هم د داسې ملګرو په حجرو کې او په کمرو کې وخت تېر کړو چې ما به خپله سټډي کوله او هغوی به فنکشنې کولې. یو طرف ته به ډانسونو فنکشنې وي، بل طرف ته به ما خپله سټډي کوله، ځکه چې زما امتحانونه په سر باندې. کله چې ما دغه امتحانونه ورکړل خو بیا زه ډېره زیاته تنګه شوم، ځکه چې بیا هم خلکو نه پرېښودم. نو زه د دغه وجې نه دې فیلډ ته رالمه او په دغه کارونو باندې اخته شوم. دغه فیلډ ته رالمه، په دې فیلډ کې زه ډېر زیات مشکلاتو سره سر شوم. ډولفین ایان وایي چې داسې شپه نه ده چې زه د مور پلار وروڼو لپاره نه ژاړم او د هغوی لپاره دعاګانې کوم، ځکه چې زما پلار یو ښه سړی دی او زما مور زما جنت دی، ځکه چې هغه ټول عمر زما لپاره دعاګانې کړي دي. خو د خلکو خبرې او د خلکو پیغورونو زه دې ځای ته راورسولم. ډولفین ایان ویلي دي چې زما ژوند دی هم زما د مور پلار شي، ځکه چې که هغوی ما پسې هر څه وایي زه به هېڅکله د هغوی بد ونه وایم. ډولفین ایان دا هم ویلي دي چې چا ما سره بد کړي دي الله تعالی دې هغه خلکو سره پوه شي. حکومت نه زما دا توقع ده چې زما دپاره به اواز اوچت کړي او دغه مجرمان به ونیول شي. دوستانو دغه و د ډولفین ایان تازه انټرویو چې له تاسو سره مو شریکه کړله، چې هغې د خپل ژوند باره کې ټول خبرې زموږ سره شریکې کړې وې او دغه ټولې خبرې موږ تاسو سره شریکې کړلې. د ډولفین ایان د ژوند قصه چې له تاسو سره موږ شریکه کړه. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د نور داسې ویډیوګانو او تازه معلومات دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.